سلامونه مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینهوالو. په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلیو کې به نغښتي وئ. زه بیخ الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم. مینهوالو په نننۍ ویډیو کې درته یوه نوې طریقه ښیم، هغه دا چې څنګه کولی شو چې خپل د یوټیوب، خپل د پیج، خپل د فیسبوک لپاره یوه لوګو انتخاب کړو او یوه لوګو جوړه کړو. نو مینهوالو په دغه ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه ښیم چې د یوه چینل لپاره، د یوه پیج لپاره، همداشان د فیسبوک اکاونټ لپاره څنګه کولی شو چې لوګو جوړه کړو. نو مینهوالو تاسو ته په دغه ویډیو کې ټوله طریقه درښیم. مینهوالو د دغې طریقې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. تاسو ګورئ دلته یو اپلیکیشن دی 3D لوګو میکر. دا تاسو کولی شئ چې په پلی سټور کې پیدا کړئ. همداشان که تاسو په پلی سټور کې پیدا نه کړ او له تاسو سره مشکل پیدا شول، نو تاسو به زموږ د ویډیو ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ. هلته زما نمبر په واتساپ باندې ایښی دی. نو تاسو به زما واتساپ ته کال وکړئ، همداشان یا تاسو میسیج راته وکړئ. نو تاسو ته به زه د دغه لینک در واستوم. نو مینهوالو راځو دغه اپلیکیشن باندې کلیک کوو. کله مو چې دا کلیک کړ دلته تاسو ته آپشن درکوي. تاسو ګورئ مینهوالو لومړی کریټ لوګو ده، همداشان ټمپلیټ ده او اټو ډیزاین دی. نو دلته مینهوالو تاسو که چیرته غواړئ چې په خپله یوه لوګو جوړه کړئ، نو تاسو به مینهوالو په کریټ لوګو باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته آرټ کې هر څه درکولی شي، هر څه درکوي. دلته ګورئ دلته نورې آپشنې دي. نو تاسو چې د څه لپاره لوګو جوړول غواړئ، تاسو به همغه شی انتخاب کړئ او تاسو لوګو جوړولی شئ. نو مینهوالو د دې طریقې لپاره زه له دې څخه استفاده نه کوم او زه غواړم چې تیارې جوړې لوګوګانې وګورم او په هغې کې ایډیټ وکړم. نو دلته راځم مینهوالو ټمپلیټ ته. کله مو چې دا کلیک کړ دلته ګورئ مینهوالو ماته زیاتې لوګوګانې راکړل شوي دي. نو دلته تاسو چې هره یوه لوګو غواړئ هغه لوګو انتخاب کړئ. مینهوالو دلته په دې ټولو لوګوګانو کې په دغه لومړی لوګو باندې کلیک کوم. نو دلته لوګو تیاره جوړه شوې ده، فقط دلته تاسو نه ایډیټ غواړي. دلته دا کوم غاټ لیکل چې تاسو درکړل شوي دي دغې باندې تاسو مینهوالو کلیک وکړئ. نو لاندې به تاسو ته ایډیټ درکړل شي. ایډیټ به مینهوالو تاسو ووهئ او دلته به دغه لیکل چې دي دغه به ختم کړئ او خپل د یوټیوب چینل یا د فیسبوک لپاره چې تاسو لوګو غواړئ همغه نوم به تاسو ورته انتخاب کړئ. نو دلته زه د دغه لوګو ته نام ورکوم، مطلب عمران ټیکنیکل دا ورکوم او اوکې کوم یې. تاسو ګورئ مینهوالو دلته موږ ته نوم بدل شو او دلته یو نوم ورکوم. که چیرته یوټیوب وي دلته ورته لیکم چې یوټیوب او که پیج وي نو ورته لیکم چې پیج. نو دلته زه یوټیوب ورته لیکم، یوټیوب چینل. نو مینهوالو دا لږ لویوم دغه شان. نو دغه مینهوالو که چیرته نور ایډیټ کوئ تاسو کولی شئ چې نور ایډیټ هم پکې وکړئ. که ایډیټ نه کوئ نو تاسو مینهوالو دلته سیو باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو سیو ایمیج باندې کلیک وکړئ. پاس ګورئ PNG د باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته دلته لاندې وایي چې تاسو په کوم سیز کې غواړئ دغه مطلب ښه سیو کړئ. نو که چیرته HD کې غواړئ 1024 او که چیرته HD پلس کې غواړئ 2048 او که چیرته سټنډرډ موډ کې غواړئ نو 512 به انتخاب کړئ او اوکې به یې کړئ. نو دغه لوګو ستاسو په ګیلري باندې سیو شوه. تاسو کتلی شئ دلته تاسو ته لوګو ښایم. دا ګورئ مینهوالو دلته دا لوګو سیو شوه. نو مینهوالو که چیرته تاسو غواړئ چې دغه لوګو چینج کړئ یا بدله کړئ نو تاسو دغه لوګو همغه ځای ته وړی شئ. نو هلته کولی شئ تاسو د لوګو کې چینج هم راولئ. نو مینهوالو دا تر ټولو اسانه طریقه وه د لوګو د جوړولو. که چیرته مو ویډیو خوښه شوې وي لایک او شیر کړئ. همداشان که تر اوسه تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم د الله.